سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د سولې مشورتي لویه جرګه به نن پیل او 4 ورځې به دوام وکړي. د یادې جرګې سمبالونکي وایي د سولې مشورتي جرګې د ترسره کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او په دې جرګه کې به سولې ته د رسېدو او د سرو کرښو په اړه پرېکړه وشي. له بل لوري د سولې مشورتي جرګې د سمبالونې کمیسیون د دارالانشا مالیاتي مرستیال وایي د ګوندونو او سیاسي جریانونو له تحریم سره کابو ټولو ګډونوالو په یاده جرګه کې د غړیتوب لپاره باورلیکونه ترلاسه کړي دي. له دې سره سم کورنیو چارو وزارت د سولې مشورتي لویې جرګې د غوره امنیت او مدیریت په خاطر دغې جرګې ته د ټولو غځېدلو لارې د تړل کېدو له امله د کابل ښاریانو له په زحمتېدو بښنه غوښتې ده. دغه وزارت په یوې اعلامیې کې د جرګې له شاوخوا سیمو اوسیدونکو غوښتي چې د دغې جرګې تر پای پورې پر بدیلو لارو تګ راتګ وکړي. ویل کېږي د تړل شویو سیمو د ناروغانو د لیږد او هر ډول عاجل وضعیت د مدیریت لپاره امبولانسونه او د ښاریانو د لیږد رالېږد لپاره د بسونو اسانتیاوې هم برابر شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې یو شمېر هنرمندانو او مدني فعالانو د سولې له روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د افغانانو د سولې غوښتنې غږ بدرګه کړي. دا کسان چې د هرات بام تر نامه لاندې سیمه کې سره راټول او د سولې کلمه یې پر یوې تپې رسم کړی وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او په وینا یې دغه جګړه تل د بېګناه خلکو ژوند اخلي. دوی پر تلپاتې اوربند له ټینګار سربیره د سولې مشورتي لویې جرګې د ګډونوالو د غوره کېدو پر څرنګوالي هم نیوکه کوي. طبقه جوانان کشته شه، ما به خونه خوشیشتیم به خدا قسم ما رنج میبریم. هر جوانی که کشته میشه، هر مادر که داغدار میشه، بس دیگه طبقه. ما آمدیم به خاطر از اینکه کلمه صلح را اینجا نوشته کنیم. از امیدم مونده هلاک شدم، اما تلاش کردم به دل خوش آمدم که کلمه صلح را نوشته کنیم که انشالله به سر تا سر افغانستان صلح دائمی بیاید. ما میخواهیم از گروه مخالف که زودتر آتش بس کنم با دولت و دولت هم همچنین با اونا آتش بس کنه. برادرکشی و جنگ تا به کی، خونریزی تا به کی. امیدواریم که هرچه زودتر صلح و امنیت به کشور بیاید. ما خوشحالیم که جلگه صلح مشورتی صورت میگیره یا انجام میشه و کسان شرکت کردن. طوری که ما خبر شدیم از هنرمندا فکر میکنم کسی نباشه یا نیم، چون واقعا حق تلفی شده در قسمت حق دادن برای هنرمندای ما و واقعا هم که هنرمندا زیاد تلاش میکنن که صلح بیارن ولی متاسفانه هیچ حمایت کننده ندارن. د طالبانو د استخباراتو یو مسئول تیر ماښام د کابل د 18مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وایي دغه کس چې قدرت الله نومیږي تیر ماښام په کمپنۍ سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د نوموړي په وینا دغه کس دنده درلوده چې د کابل میدان وردګو پر لویه لاره د افغان ځواکونو د کاروانونو او پوځي تحرکاتو احوال نورو طالبانو ته ورسوي. د دوو میرمنو په ګډون 80 بندیان تېره ورځ د سرخي پله له بندخونې آزاد شول. دا کسان تېره ورځ د مجاهدینو د بریا د 22مې کلیزې په اړه د ولسمشر د یو فرمان له مخې آزاد شوي دي. د لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په وینا د دغه فرمان پر بنسټ د 40 نورو بندیانو د بند په موده کې هم کموالی راغلی دی. 12 طالبان په ارزګان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه نږدې 8 بجې د ترینکوټ ښار په شاهظفر سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې 3 پټنځایونه هم له منځه تللي دي. ویل کېږي په دې لړ کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. او د بغلان پولیسو په بنو ولسوالۍ کې د یو قاتل له کوره یوه اندازه وسله او نور پوځي تجهیزات کشف او ضبط کړي دي. ویل کېږي یاد قاتل د عملیاتو پر مهال د سیمې پښې سپکې کړي خو د نیونې په موخه یې هڅې روانې دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا دغه عملیات تېره ورځ ترسره شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.